افغانستان اسلامي جمهوریت اجتماعي ترګانو د خپلواکۍ ادارې د ننګرهار ولایت قدرمن والي صاحب السلام علیکم خدمت ته یم خلاف پردو د لومړۍ سرې د لوا یا تم سرې ګڼې کپتانان بریدمنان سربازان ماته قوي اردو پولیس ملي امنیت ملي حیدر خبرې دفتري بستر لاتو یا غړي نظام غلطون کورن محمد احمد دای یا تم سرې د ګڼې د بمپوري قماندان سلام دې په هر وخت کې دې مقام دې ستا میړانې ته سلام دې په هر وخت کې دې مقام دې تر دې دې خاورې تر شاتون کې دې خاورې دې خوب نه دې آرام دې او وطن باندې دې پاندې توري دې ملګری د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په مشرۍ د پچير اګام ولسوالۍ مسؤلینو سره نظامي غونډه د زمري په 14مه په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په کنډک کې ترسره شوه. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په مشرۍ لوړپوړو مسؤلینو چې پکې امني قوماندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز ملي اردو ځواکونو قوماندان برید جنرال محمد کریم نیزه د ملي امنیت ریاست مرستیال جانشاه د پاکسار د سرحدي ځواکونو د کنډک قوماندان د سیمې اردو قوماندان د ولسوالۍ امني قوماندان او یو شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله په پچير اګام ولسوالۍ کې د وروستیو پیښو قربانیانو کورنیو ته د فاتحې مراسم ترسره کړل. یاد مراسم چې د پچير اګام ولسوالۍ سرحدي ځواکونو په کنډک جماعت کې ترسره شول پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په وروستیو پیښو کې د ملک تور خان ملک دلاور ملک لالمیر حاجي ملک قاسم حاجي بسور او یو شمېر نورو په مړینه خواشیني وښوده چې په بېلابېلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خدای تاسو اجازه درکړي دا دښمن زموږ چې دی بېرحمه دی زموږ او ستاسې کلتور عنعنات دین د ټولو مخالف یو شی ځکه موږ او تاسو شکر الحمدلله ټول مسلمانان اسلام کې دا نشته دی چې ته لاړ شه او د واده په مراسمو کې د څه ځان ملک او نور شهیدان کوي دا موږ او ستاسې پتنې به هم چې وي نو ښځې ماشوم حتی هغه په دښمن باندې به هم چې چا ډز کوو نو چې که نور کسان به ورسره وه نو ډزې پرې نه کوو ځکه چې سبا ته بیا بل څوک پکې شهید نه شي نو په دې حساب باندې ډېر زموږ او ستاسې د ټولو ارزښتونو مخالف دی نو زموږ امنیتي او نظامي قوتونه چې کوم دي دا ستاسې تر شا ولاړ دي خو امنیت چې تاسې یې رانولئ تاسې حمایت ونه کوئ نو یوازې یې دیو نشي کولی
په دې دغه باندې. نو ستاسې حمایت د لازم او ملزوم دی په دې دغه لپاره. او زه خوشحاله په دې یم چې د پچیر اګام په سیمه کې د ولسونو ترمنځ همغږي هم ښه ده او په عین حالت کې همغږي د امنیتي او زموږ د دفاعي قوتونو ترمنځ هم ښه ده. نو فورم زموږ بیل په هدف یو دی. هدف دا دی چې دا نظام زموږ او ستاسې شریک نظام دی او په شریکه به دفاع کوو او د خپل ځان لپاره به کوو. ملک صاحب ټول د خدای وبخښي دلته قرباني ورکړې وه مخکې او کورنۍ ته دغه 11 کسه شول ورسره شهیدان شول. بیا وروسته هغه بله پېښه دغه هم وشوله چې هغه چت را وغورځېده. نو ټول د خدای وبخښي ملک صاحب د لاویر سید امیر او ملک لامیر دغه چې 11 کسه نو ټول د خدای وبخښي دا مشران دلته مخکې دغه شوي د هغې نه مخکې ډېره قرباني ورکړې او 40 کاله کې قرباني ده. مسؤلینو د شهیدانو روح ته د دعا په موخه لاسونه لپه کړل او کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. همداراز ننګرهار والي د پیښو زیانمنو کورنیو د قربانیو څخه هم قدرداني وکړ. ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې د نظامی مسؤلینو او سکتوري رئیسانو په ملتیا د زمري په 14مه په چراګام ولسوالۍ ته سفر کړی و. ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ولسوالۍ کې سږ کال د 500 میلیون افغانیو په لګښت پروژې پیل او په پلان کې نیول شوي دي. یاده غونډه چې د چراګام ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو په کنډک کې جوړه شوې وه پکې د ولسوالۍ مسؤلینو سربیره د ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو مخورو ځوانانو علما کرامو او سلګونه نورو ګډون کړی و. د پچيرګام مسؤلینو په استازي ولسوال حضرت خان خاکسار د ولسی خلکو په استازي اجي ګلولي د خبرو پر مهال د ننګرهار والي په مشرۍ د مسؤلینو لورتک څخه مننه وکړه او په بیلابېلو برخو کې خپل ستونزې د حل په موخه شریک کړي. دوی د ولسوالۍ ودانۍ د بیا ترمیم د خواجه صاحب حاضرینه تر ګډل پوله پورې او د چینارګي سیمې څخه تر شولالۍ سیمې پورې د 3.5 کیلومتر سړک د جوړېدو په میاکیله کې د لوی پل د بیا ترمیم کېدو خونځیو ته د ودانیو او هاتو جوړولو او په اقرا پروګرام کې د شاملېدو تورې بوړې په تنګي کې د اوبو بند جوړېدو تورې بوړې سیمې ته د پاملرنې او یو شمېر نورو برخو کې غوښتنې وړاندیزونه وکړل. نو زموږ د پچيرګام ولسوالۍ ټول نظامي ځواکونو او پچيرګام محترمو قومي مشرانو علما کرامو ځوانانو مدني فعالانو د خوځښت او د سپینغر ټولنو مشرتابه غړو راغلو خاغلو ټولو سربازانو ژورنالستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پچيرګام ولسوالۍ ته مېلمانه والي صاحب محترم خیر راشي سولې امن ولسوالۍ ته هر کله راشي. دا چې پچيرګام ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده والي صاحب محترم دغه قومي مشرانو د امنیتي ځواکونو په ملتیا باندې دې ولسوالۍ ته امن راغلی دی. تاسو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې کومه پروژې یا دلته په پام کې لرئ یا کوم شوي دي او کوم باندې کار روان دی انشاءالله امن فضا کې به دلته کار ترسره کېږي. کوم شوم عذاب د دشمن دلته انشاءالله نه مړېږي. قدرمن والي صاحب او ورسره پلاوي د ستاسو راتګ پچيرګام ولسوالۍ ته د بیا رغونې په کارونو کې نیک پال نیسو او د پچيرګام ولسونو ته ډاډ ورکوو د ستاسو ستونزې به انشاءالله حل کېږي. خو بیا هم قدرمن والي صاحب د بعضې ستونزو یادوالي کوم چې هغه په لاندې ډول دي چې ولسونه ورسره په لاس په ګرېوان دي. اول د خواجه صاحب حاضرینه تر ګډر پوله پورې کاملا دا سره تقریب دی او شان تاسو لیدلي چې دا چاودنه کړي دردونه کړي دي که چېرته دا ونه راغلی شي نو شاید ولسونه د ډېرو ستونزو سره مخ شي. دویم 3.5 کیلومتره سړک چې د چنارګي برېښنا تر ولسوالۍ پورې خام پاتې دی چې ولسونه د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي که په اساسي ډول پوه شي دا به ستاسو ډېره مهرباني وي او د ولسونو ستونزه به حل شاید لیدلي مو وي تاسو په راغلي وي.
دریم یو لوی پل چې د پچير اګام ولسونه سره وصلوي او په ډېر لګښت سره جوړ شوی د له منځه وړلو په حال کې دی او په ډېر کم مصرف یې د تخریب څخه مخنیوی کېږي او که خدای نخواسته تخریب شي نو ولسونه به د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي چې هغه د میاکلي پل دی توجه مو غواړو تقریبا څلورم اکثره مکتبونه مو سرپناه نه لري غواړو چې د نورو ولسوالیو په شان د پچير اګام ولسوالۍ د ولسي تړون د انقلاب په پروګرام کې شامل شي ترڅو مو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابر شي بیا هم توجه ستاسو غواړو چې د دغه ساحې د امنیت او د نورو لغړیزو برخو ته خاصه پاملرنه وشي ترڅو داخلي او خارجي سیاحت کوونکو ته د ورتګ زمینه برابر شي او ډېرې خیوبونه وکاسه ورته جوړه شي ذخیره جوړه شي به حتی د پرناډي پورې به د آخرت د دوبونه مستفید شي د مختلفو پروژو پلي کول غواړو والي صاحب موږ هم غریب خلک یو اګام ټول عمر دردېدلی ځورېدلی دی او اول چې په کوم مشکل په افغانستان کې پیدا کېږي هغه ول اګام باندې راتاند راځي ځکه دلته موږ نږدې پونډ لرو د پاچینا سره سرحد لرو تقریبا 1 ساعت مزل راوخوځي خو موږ په زراعت کې د چا نه کم مګړه د شپلې نه کم مګړه د نازیانو نه د ټولو ولسوالۍ په پرتله موږ سره همکاري وکړه چې هغه کارونه چې تاسو کړي د هغې مننه درنه کوو زیاته مننه کوو دویم والي صاحب ته او د قماندان صاحب ډېره مننه کوو چې موږ د ولسونو غوښتنه هم د قماندان صاحب او د محلي قماندانو منله دا هم یو جهان مننه درنه کوو او نورو د پچير اګام ولسونه ډېر غیرتي ولسونه دي انشاءالله د ټول عمر د دولت تر شا ولاړ دي امنیت زموږ خپله وجیبه ده او امنیت موږ د خپل سربازانو د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ ولاړ دا کاملا ډاډ درکوو چې په دې کې څه مشکل نشته ننګرهار والي شاه محمود میخیل د خبرو پر مهال د پچير اګام ولسوالۍ د خلکو د قربانیو او یووالي له امله قدرداني وکړ او روښانه کړه چې د خلکو د میړانې په پرتله د وخت مسؤلینو له لوري د ولسوالۍ ته په ښه توګه پاملرنه نه ده شوې هغه زیاته کړه اوس مهال په د ولسوالۍ کې د 228 میلیون افغانیو په لګښت پروژې تر کار لاندې دي چې پکې د زمرخیلو پل د غونډې خیلو استنادي دیوال د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې 2 شبکې د کډوالو ادارې له لوري د سلبابه تشنابونو جوړېدل روغتون کې د IPD بلاک جوړېدل زعفرانو او نورو تخمونو ویشل او یو شمېر نورې پروژې شامل دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تر هر څه د مخه تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال الدین محمد اشرف غنی سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او همدارنګه د ننګرهار د نظامی شورا لخوا او د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې کومې ورځ نه چې زه ننګرهار ته راغلی یم د تېرو 15 میاشتو کې همدا زما ارزو وه چې زه به پچير اګام ته راځم او په کراتو د پچير او اګام مشرانو ځوانانو د ما نه تقاضا وکړه چې هلته موږ درځو او زما به ورته همدا خبره وه چې تاسې مه راځئ موږ تاسې ته درځو چې متاسفانه چې د پچير او اګام د ټول غیرت سره قربانۍ ورسره چې دوی ورکړي دي هغه څنګه چې لازمه وه توجه ورته لږه شوې ده یعنې په دې باندې موږ اعتراف کوو او دا کومه دغه خبره نه ده چې موږ یې پټه کړو یعنې تاسې سره باید ډېره مرسته شوې وي لکه کومه قرباني چې تاسې ورکړله هغه ډېره زیاته لویه قرباني ده او ستاسې د برکته نورې ولسوالۍ ارامه شو نو زه د تاسې نه مننه کوم او ټول هغه شهیدان چې په دې لاره کې وینې نظرانه کړي دي قرباني ورکړې ده زه ټولو ته جنت الفردوس غواړم او کورنۍ ورته تاسې ټول ولسونو ته صبر جمیل غواړم بالخاصه په دغه نږدې وختونو کې چې کومه پیښه وشوله چې ملک تور او د هغې خپلوان دوستان شهیدان شول د واده په مراسمو کې مخکې مې مشرانو سره خبره وکړه هلته په جومات کې دغه زموږ او ستاسې دښمن زموږ هېڅ ارزښت ته قایل نه دی نه زموږ او ستاسې دین ته قایل دی نه زموږ او ستاسې افغانیت ته قایل دی نه زموږ او ستاسې پښتو ته نه زموږ او ستاسې کلتور ته کله به چې زموږ او ستاسې په دې وطنونو کې دښمني مو وه نو دښمن به په ښځه ډز نه کوي په ماشوم بیا نه کوي په سپین ږیري بیا نه کوي همداسې وه که نه وه حتی که دښمن به د یو ډلې په منځ کې مو هم چا پې ډز نه کوي
ځکه چې زما دښمن هماغه یو کس باید بل څوک رانه زخمي نه شي بله دښمني راته وانه وایي اما دا دښمن چې دی دا هیڅ سرحد نه پېژني انسانیت نه پېژني نو په دې خاطر باندې دا زموږ او ستاسې په شریکه مکلفیت دی چې د دې په مقابل کې ودرېږو او مبارزه یعنې په واده کې ته ځان ته پورې بمونه تړه هغه هم د یو ماشوم په ذریعه باندې او بیا ته انفجار ورکوه او واده په غم بدلوه یعنې دا هم بېهمتي ده هم بېارزښتي ده او هم اسلام او افغانیت دا خو پرېږده هغه د انسانیت په ضد باندې یو کار دی نو زه ټولو شهیدانو ته دعا کوم او ټولو ته جنت فردوس غواړم خدای دې موږ او تاسې د غمونو نه وساتي چې سوله راشي امن راشي او په خپله چې سوله او امن راغی ابادي ورپسې په خپله راځي دویمه خبره چې زه غواړم چې وکړم ډېر بحثونه دي خو یو بحث دا دی چې تر څو حکومتولي ښه نه شي وایي نه امنیت ښه کېږي نه انکشاف رامنځته کېږي نو حکومتولي هغه وخت کې ښه کېږي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله نه وي دا نن ستاسې په نمایندګۍ یو سپین ږیری وغږېده یو مشر وغږېده دا ستاسې وحدت ښیي ستاسې وروري ښیي تاسې ته د دې خبرې مبارکي وي دښمن چې یو ځای ته ننوځي اول په ولس کې بې اتفاقي اچوي یو څو رانږدې کوي یو څو لرې کوي بیا پس د هغې نه خپل هغه شوم اهداف مخې ته نو زه د تاسې نه مننه کوم چې تاسې اتفاق لرئ وحدت لرئ او دا یوه ښه نمونه ده نو زه واقعا دا دی چې ډېر زیات خوشحاله یم نو دا چې په خپله ولس په اتفاق شي حکومتولي ښه کېږي که امن چې راغلی دی دلته د ولس په حمایت راغلی دی اما امنیتي او دفاعي قوتونه همیشه ستاسې تر شا ولاړ دا ستاسې بازو دی او تاسې د نظام بازو هسته نو په دې خاطر دغه وحدت او دغه اتفاق به ساتي د پردو جنگ به خپل سیمې ته نه راوړي ګورئ 40 کاله موږ په دې جنګ کې تېر کړو دا زموږ 4م نسل دی اوس خو باید پېښ شو چې دا جنګ زموږ او ستاسې جنګ نه و د پردو جنګ نو خیر ملتونه چې دي د بل چا جنګ خپل کور ته نه راوړي بیا د ننګرهار ولسونو ته دا پکار ده چې د بل ولایت کسان پرې نه دي په دې ولایت کې چې د بل ځای جنګ دلته باید رانه اول د مملکت په ساته موږ د بل چا جنګ رانه بیا د سیمې د ولایت په ساته باندې نور څوک چې په نورو ولایتونو کې دي وروره جنګ مه کوه که جنګ د خوښ دی لاړ شه خپله سیمه کې وکړه په کلي کې ته باید د کلي جنګ خپل کور ته رانه هغه کورنۍ هوښیاره ده چې د کلي جنګ خپل کور ته رانه نو دا سیاست د کور نه نیول کېږي د مملکت او دنیا په ساته عین شی دی نو موږ باید نه د بل چا جنګ کور ته راوړو نه د بل چا د اهدافو قرباني شو نو دا یو مسله چې ما تاسو کې ولیدله نو زه تاسو ته مبارکي وایم چې ستاسې د اتفاق اتحاد او د حکومتدارۍ د تېرو ورځو کې یو څه مشران موږ ته راغلل او ویل چې د محلي پولیسو ټیم لیډر که مشر دی دا د کاپیسا دی په پښتو هم سم نشي غږېدلی او قومندان صاحب هغلته دی او دا موږ ته پیسې قومندان راولېږي موږ ولسونه ترې خوشحاله یو همداسې وکړه نو قومندان صاحب د امني تشریف لري دا هم په هغه ساعت کې راغی او موږ دا فیصله وکړه چې دا پیسې قومندان تاسو ته راولېږي ګورئ دې کې دا ده چې هغه څوک چې د هر ځای وي په هره ژبه وي د دې مملکت بچی وي د دې ولس لپاره کار کوي هغه زموږ او ستاسې ورور دی زموږ او ستاسې د سر سترګې تور دی صحیح ده نو زه ستاسې د ولسونو بیداري په دې کې زه ګورم دا ما په یو ولسوالۍ کې لیدلې ده نو زه تاسو ته بیا د دې مبارکي هم درکوم درېیمه مهمه مسله چې تاسې لرئ که اوس ورته حالات برابر نه دي خو تاسې یوه لویه سرمایه لرئ لکه تاسې یادوري مو ته وکړله چې هغه توره بوړه
واقعیت دا دی چې که توره بوړه کې ساحتي پارک جوړ شي هلته د اوسېدلو یوه ځایونه جوړ شي نو توره بوړه به تاسو ته دومره عاید راوړي چې دا ستاسې معدنونه او ځنګلونه او ځمکه او هېڅ شی به دومره عاید تاسو ته دغه نشانې ده نو د دې ساتل د دغه ځنګلونو ساتل دا په تاسو باندې ډېر مهم دي ځکه دا سرمایه ګزاري ده که د هغې ښکلا مو وساتله د هغه ځنګلونو د هغه سیمې نو نتیجه دا کېږي چې تاسې ته به په میلیونونو په میلیاردونو پیسې تاسو ته راځي نو دې د خاطره تاسې نن چې دنیا جوړېږي په فکر باندې جوړېږي دا د لمریزې برېښنا پروژه هم تاسو ته منظور شوې ده بودجه یې اوسه پورې کافي معلومه نه ده چې تاسو ته به 20 مکتبونه جوړېږي د اقرار په ځای او تعمیرونه به جوړېږي 115 میلیونه افغانۍ د دې بودجه دا تاسو ته د 20 مکتبونه دا بودجه یې شته ده منظور ده او دا به جوړېږي خو کوشش وکړئ چې زر یې جوړ کړئ څونه چې زر جوړ شي هغه بهتره ده په دې کې د دې نه علاوه د اوبو رسولو دوه نورې سولري شبکې به جوړېږي تاسو لپاره چې هغه 8.5 میلیونه د هغه انکشاف دهات جوړوي دوه آبیاري سیستمونه 10 چک ډیمونه دوه وړې شخصي خونې او 120 جریبه میوهداره باغونه دا به جوړېږي چې 50 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي رئیس وزارت تاسو زراعت چوکاټ کې نمځل جو به جوړې تاسو ته د مورګې استنادي دیوال لنډخیلو استنادي دیوال بامخیلو استنادي دیوال او محمد عمر استنادي دیوال دا 8.5 میلیونه افغانۍ د دې بودجه ده ابیاري ریاست یې جوړی اندې د پیسې موجود دي دا به تاسو ته سکالي جوړیږي د ښوونځیو د ترمیم لپاره 15 میلیونه ریاست معارف لري هغه به تاسو ته درکړي چې یو ښوونځی 2-3 اړخونه چې په ترمیم شول هغه به پرې جوړیږي او د زده کوونکو لپاره د 4 لکه په حدود کې افغانۍ او کتابونه او نور قرطاسي او دا شان ورکړل کېږي نو دغه اوسنۍ پروژې چې کومې په پلان کې دي د انکشاف دهات نه بغیر د ولسي تړون نه بغیر نو تاسو ته 204 میلیونه افغانۍ کېږي نو دا هغه توتان تاسو قربان دا خو هغه نقد دغه راولو د سړک مسله او دا نور کوم مسایل چې دي هغې باندې به عام فکر کې ده نو کارونه یو څه شوي دي نو زه بیا نور ستاسې وخت نه نیسم واقعا چې دا راتګ زه پچير اګام ته پخوا نوم لرم نور ولسوالیو ته ټول ته تللي خو دا داسې پچ لږ پروت و نو هغه زموږ لاره باندې برابر شوی نه و نو دا رئیس صاحب د فایدامې وایي چې د زمرخیلو پل لاندې برخه ترمیمېږي قرارداد یې شوی چې هغه پل تاسې ویل او غونډې خیلو استنادي دیوال هم قرارداد شوی شرکت یې معلوم شوی دی غونډې خیلو صحیح ده یو شی مې زما د تاسې نه دا هیله ده چې دا پیسې زما او ستا پیسې دا د دولت د بودجې نه اکثر پیسې یعنې خارجي کومکونو پیسې دې کې نشته خارجي کومک یې ورکوي خو وزارتونو ته یې ورکوي دولت باندې حسابېږي نو په دې حساب باندې دا پیسې باید موږ مؤثره استفاده کړو او نظارت د پروژو ډېر زیات مهم دی یوازې کیمیت مهم نه دی باید کیفیت هم کړو او کیفیت کې ستاسې د ولسونو رول نظارت باید وکړو زمونږ وظیفه دا ده که انجو یو مسله پروژه عملي کوي او که شرکت یې کوي او که ریاست یې کوي ټول ارقام باید تاسو ته درکړي هغه مشخصات د پروژې تاسو ته باید درکړي پروژه باید د هغې په مطابق عملي شي ځکه فساد موږ او تاسې خرابوي هم کیفیت خرابېږي او هم امنیت خرابېږي او هم اقتصاد روښانه نو په دې خاطر باندې نظارت ستاسې وظیفه ده اما یو شی دی چې ګوره نظارت او مداخله سره فرق دی بعضې وخت کې ملک صاحب هم ورځي چې زه نظارت کوم که څه ماته راکړي ولسوال صاحب به هم ورځي والي صاحب به هم ورځي بل څوک به ورځي صحیح ده که نه یا زما په نامه د بل په نامه پیسې راټولې کېږي دا قسم شته دی پکې نو په دې خاطر باندې زموږ
اوله ورځ وعده د ننګرهار د ولسونو سره همدا وه هغه شی سره وعده کوم چې زما د وسې پوره رشوت به نه اخلم رشوت به نه ورکوم او واسطه به نه لرم دا خارجي کومک ته ضرورت نه لري دا خو ټریننګ ته هم ضرورت لري ورکشاپ ته هم ضرورت نه لري دا زما تاسو سره وعده ده چې هیڅ څوک د والي په نوم باندې د رئیس په نوم باندې د بل چا په نوم باندې 1 روپۍ نه چاته ورکوي نه څوک اخلي او که هر ځای کې و مقابل کې ودرېږي نو زه واقع دا ده چې هم په راتګ باندې خوشحاله یم هم ستاسې په اتفاق مې چې ولیدو خوشحاله یم او هم ستاسې دا احساس دا یوازې محلي احساس نه دی بلکې تاسې یو ملي احساس لرئ ځکه دا د قمندان صاحب تعینېدل دا ګوره وړه خبره تاسو ته به ښکاري خو په واقعیت کې دا یو ملي احساس دی چې تاسې یې لرئ نو زه د تاسې نه د ځان لخوا زموږ د نظامي شورا لخوا د دولت لخوا د جلال الدین جمهور رئیس لخوا د ټول نه مننه کوم او ټولو ملي پروسو کې باید موږ فعاله برخه واخلو په ملي پروسو کې دا نه وایي چې ته پکې برخه نه اخلي بل څوک پکې برخه بیا هغه ستا په سرنوشت باندې تصمیم نیسي نو په دې خاطر باندې موږ دپاره ضرور ده چې په ملي پروسو کې باید برخه واخلو نو زه بیا هم د تاسې نه ډېره مننه کوم زحمت هم له درکړه په دې ګرمۍ کې دلته راغلی آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ولایتي اداره زما دفتر همیشه ستاسې په مخ کې بیرته دی هر وخت راتلی شئ هره ستونزه چې وي مستقیم یې شریکولی شئ او انشاءالله چې نیت صاف منزل آسان کله چې نیتونه زموږ خوښ شول ما تاسې ته اوله کې د قرآن عظیم الشان تلاوت ویل چې خپل ځان کې په خپله تغییر رانه ولې وایي الله تعالی هم ستا په حالت کې تغییر نه راولي نو موږ به په خپل ځانونو کې تغییر راولو بیا به هماغسې اعمالکم ومالکم چې کوم عملونه هم ښه شول حاکمان هم ښه کېږي چارواکي هم ښه کېږي نو دا یو بل پورې رابطه لري نو په دې خاطر باندې هم دې خدای زموږ او ستاسې عملونه ښه کړي نیتونه دې زموږ او ستاسې ښه کړي او خدای دې بې اتفاقي زموږ او ستاسې نه لرې لري ښاغلي میخیل وویل همداراز سږکال د یادې ولسوالۍ لپاره د 446 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې په پلان کې لري چې پکې د اقرا پروګرام له لارې 20 ښوونځیو ته ودانۍ جوړول د سولې په نوم د 102 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې ولسوالۍ په کچه د لمریزې برېښنا ورکړه د اوبو رسونې 2 شبکې 2 وړې شنې خونې 120 جریبه باغداري لنډخیلو مورګۍ بامخیلو او محمد عمر په سیمو کې استنادي دیوالونو جوړول او ګڼ شمېر نورې پروژې شاملې دي تاسو معلومه ده چې موږ ولسوالیو ته سفرونه شروع کړي دي تقریبا 14 ولسوالیو ته موږ تر اوسه پورې سفر کړی دی البته 2 نورې ولسوالۍ هم موږ لیدلې چې ټولې 14 ولسوالۍ کېږي دا 15 میاشتې ماموریت چې زما تر اوسه پورې دلته دی د دې ونه موږ لیدنه وکړله او دا سفرونو ګټه په دې کې ده چې یو شفافیت په حکومتوالۍ کې راځي خلک تشویق کیږي چې د خپلو پروژو نه حمایت وکړي نظارت وکړي هم کیفیت ښه شي او هم هغه کمیت تر څنګ باید کیفیت ته هم زیاته توجه وشي چې د فساد مخنیوی وشي او دا پیسې د ولس پیسې دي او ولس باید د دې په نظارت کې رول ولري هره پروژه چې دلته عملي کیږي که هغه حکومت عملي کوي که مؤسسات عملي کوي ټول مشخصات باید ولس ته ووایي او ولس باید د هغې نه صحیح نظارت وکړي البته د نظارت او د مداخلې سره فرق دی چې خلک باید په کارونو کې مداخله ونه کړي نظارت وکړي مهم شی د دې مکاتبو اوله غوښتنه د مکتبونو سږکال 20 مکتبونه د اقرا پروګرام د لارې دلته جوړیږي او زه فکر کوم چې دا زیات مکتبونه دي چې په یو ولسوالۍ کې یا په دغه سیمه کې دي په یو کال کې جوړ شي دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده البته سړک مشکل ده دا موږ ولیده رئیس صاحبانو سکټوري د خپل ځان سره یاداښت واخیسته او انشاءالله زموږ چې څه وسه کېږي هغې ته به هم توجه کوو سروې د بعضې شیانو شوې ده خو هدف دا دی چې کله زما خپله پالیسي هم دا ده چې کوم کار چې عملي شو او یعنې په عمل کې موږ دې ورته ثابتوو چې جوړ شو او بودجه ورته منظور شوله البته سروې او ډیزاین او بعضې شیان شوي دي او به په خپل وخت کې بیا خلکو ته اعلان کوو د یادې غونډې په ترڅ کې د ښوونځیو زده کوونکو ترانه او یو شمېر نورو د غربت تر نوم لاندې تمثیلي پرچه هم وړاندې کړه دا د عزت خاوره ده دا غرونه شوکت لري دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري دا د عزت خاوره ده دا غرونه شوکت لري دا شملې د
ننګ شملې شان لري عظمت لري دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري دا د جنت هوا دا درې همت همت دا اوبه د ژوند په دا ګړې قوت قوت دا د جنت هوا دا درې همت همت دا اوبه د ژوند په دا ګړې قوت قوت دا لوړې بازان لري هر پرواز اوچت لري دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري والي شاه محمود میخیل د زمري په 14مه پچير اګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسوالۍ د مال منډۍ څخه د لیدنې پر مهال د مالدارۍ د برخې د اخیستونکو پلورونکو ستونزې د حل په موخه واوریدي. نوموړي د ستونزو اورېدو وروسته خوښي وښوده چې په ډېر شمېر خلک د امنیت په فضا کې د مالدارۍ په برخه کې کاروبار کوي او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې د کرنې رییس ته به لارښوونه وکړي ترڅو په د ولسوالۍ کې مالدارۍ کاروبار پراخېدو ته ځانګړې پاملرنه ننګرهار والي شاه محمود میخیل پچير اګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یاد ولسوالۍ د شل بستریز روغتون په څنګ کې د پیل شوي 12 بستریز روغتون ودانۍ د پیل شوو چارو څخه لیدنه وکړه. محترم والی د ننګرهار ولایت والی د پچير اګام د منتخبي ټولي پرسنل بریدمنان سربازان او خدمت مردمي په خپل نظام ترتیب او ستاسو د راتلو ویاړ لري. تقدیم کوونکی دوم بریدمن رفیق الله صابر راحت کای آرام ځای تپنی مشپو کې ویخې در پګوري دې ملګری د سپوږمۍ پتا مېنا ران ستوري دې ملګری خدای وطن منو مینا د ټوري دې ملګری د ګټون کې د خاورې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ لوړپوړو مسؤلینو چې پکې امني قومندان مال پاسوال عبدالرقیب مبارز، ملي اردو ځواکونو قومندان برید جنرال محمد کریم نیزی، د ملي امنیت ریاست مرستیال جان شاه، د پچير اګام ولسوال حضرت خان خاکسار، د سکتوري ادارو مسؤلینو
او ګڼ شمېر نورو ملتیا کوله د پچير اګام ولسوالۍ په توره بوډه سیمه کې په یو شمېر پوسټو کې د میشتو ځواکونو څخه د لیدنې پر مهال د دوی له سرښندنو څخه قدرداني وکړ او دوی په نقدي ډالۍ ونازول. هغه په پوسټو کې د میشتې سیمه ییزې اردو ولسي پاڅون کوونکو له منسوبینو څخه مننه وکړه چې د تورې بوډې په تاریخي سیمه کې د دښمن څخه د خپلې خاورې د ساتنې په موخه دنده ترسره کوي. نوموړي په یادو پوسټو کې میشتو ځواکونو ته نقدي ډالۍ ورکړې او ډاډ یې ورکړ چې لوړپوړي مسؤلین یې هر مهال ملاتړي او د ستونزو په حل کې ژمن دي. او په عین حالت کې موږ راغلو چې د دغه سیمې امنیتي پوستې وګورو. اوس د تورې بوډې د ګیراخیلو سیمې ته راغلو چې دلته موږ خزشیان وګورو، نور امنیتي پوستې چې دي چې د یو مورال قوي شي او کومې ستونزې چې دی ولري هغه موږ هم د نږدې نه وګورو. 14 ولسوالیو ته موږ تر اوسه پورې سفر کړی دی. البته 2 نورې ولسوالۍ هم موږ لیدلې چې ټولې 14 ولسوالۍ کېږي. دا 15 میاشتې ماموریت چې زما تر اوسه پورې دلته دی، د دې ونه موږ لیدنه وکړله او دا سفرونو ګټه په دې کې ده چې یو شفافیت په حکومتوالۍ کې راځي، خلک تشویق کېږي چې د خپلو پروژو نه حمایت وکړي، نظارت وکړي، هم کیفیت ښه شي او هم کمیت تر څنګ باید کیفیت ته هم زیاته توجه وشي چې د فساد مخنیوی وشي او دا پیسې د ولس پیسې دي او ولس باید د دې په نظارت کې رول ولري. ښاغلي میخیل همداراز د پچير اګام ولسوالۍ په سرحدي ځواکونو کنډک کې هم میشتو قطاعاتو څخه لیدنه وکړه او دوی ته د نیکمرغه لوی اختر، ولسمشریزو ټاکنو او د خپلواکۍ سلیمې کلیزې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو د نیولو لارښوونه وکړه. د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د ننګرهار ولایت قدرمن والي صاحب، السلام علیکم. د 201 سلاب قردو د لومړۍ سرې د لوا یا تم سرې د کنډک کپتانان، بریدمنان، سربازان، منطقوي اردو، پولیس ملي، امنیت ملي، خیزش په خپل نظام ترتیب او ستاسو لاسو ویاړ لري. نظام قلندوی تورن محمد احمد ځای یا تم سرې د کنډک د دویم ټولي قماندان. امنیتي ځواکونو ننګرهار والي او مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې په لوړ مورال سره به په یادو دریو برخو کې په پوره میړانې دنده ترسره او د هر ډول تخریبکاره او تروریستانو مخه به ونیسي.